الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना دا بټول وایي ښا پرېدم امنن بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना सदर मुहतरम और जमा मुहतरम और मशरान और कशरान पंजोस काल उशु ستړی شو دا الله عظیم فضل او مهربانی دا چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه دا کړی یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی زما دیدانو نن 14 اگست ہے اور 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده 55 کال وشو
اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو ا د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چتله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارڅ زمونږ بسرو چشم دي. څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډي. څنګه چې ستاسو ښځې مهمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کېږي. چا اوږدي اوږدي پوکړای جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راسي دا ټاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه راسي را روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته وروړي. نو اغین ځان سره په ډېټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي. د مور وادم دې دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. دوه کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کړئ. ښځې کنټرول کړئ. ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ. جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده ابم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو
چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې نه خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګوره په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک کې د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نا لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک کې په فیصله کیږي او په 23 کال کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چي دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغه تویل په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناسته او لس به پاسې ده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ورکیو داسې بګور او چې په لار رواني کنه داسې بګور هغه ورځ یو ماته وای پلاني دې ته تلو مله چړي منی مل تډیرو چړي منی ملسا ول چړي منی ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه کما لک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دین مردار شي په دې خلک کې ورته متیازي کوي چینی منی د انګريز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسيټي کې چې وایي دا چینی منی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وای که نه وای اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انکشا جی انکشا کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او ماغه چل دی و جیتو دی کوتی اوته اړکلوتی وای ټول وای جیتو دی کوتی اوته اړکلوتی او چې کوم ځای خاو مل ته ودرېږي قبل تشتا
هر یو برا پسی زمارونو زبتا صلا حق گتم ویل بے کنه به دا پرونم چې جوړ کړی دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران دا څه روان خدایم بنیاد باسه چرته د سړی ځامن بم شي کنه چرته به سړیم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کې سخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغه کې به بیا جاړئ وې زمکه کلنګ دې زور اور دی زمکه کلنګ دې زور اور دی ځوانان خوند کړي را لګي تش پالنګونا پرې کړم زمکه کلنګ دې زور اور دی ځوانان خوند کړي را لګي تش پالنګونا زمکه لګ حل برات وای زمکه لګ حل برات وای چستالان دې خلق سے گزران کوینا ما درې مړی لیدلې دي درې مړی دو مړی مې 300 کاله پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وځي یو مړی مې اتل سورځ پس د نوتی په دیره کې لیدلې ده راويستوي او کلی ته وړو ما ورته ډېر څه ویل چې مې وباسي ول نجی ته غږ مکوا زم لاړم ورپسې چې د قبر رومبای تخته را لری کړه په خدای قسم په کرسي ناستم دومره لړمان ته راوته او دومره ویختو کې او داسې قرار شو چې ما نړ بوټو وته په سیکر را سور شمو بجلیګر ته میزان را ورسو زمون قبرونه با د لړمانو ډیپوي زمون قبرونه با دور تنور سلور ملوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملوانی چې دا تاور سره ټول کال سروزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې خدای وبخي وبوي او شمام په کړي دي چې قران تلاوت کوي خپل مړو پسې بخي او روټي دې د لګانو نه وخوري او پیسې تی والی نغدي تاسو خیال راغی تاسو وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چاله بی اے پاس به الیکشن ته ودرې دیش کدا د اسلام ملک وې او دا د مسلمان ملک وې دې کې بدا شرط لګېدلې وې چې څوک د قران پاس یې هغه به الیکشن ته ودرې دیش پکارو کنو پکارو چې چاله قران ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرېږي مسلمان بنشي ودرېږي دستا ملک دی یا دستا سو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاټ کړی وې چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو یو طالب با
په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند چا د لاسه غرق نه دي اجوندی دي انشاءاللہ دا اغوی پلاس با اللہ دا امریکی اور میگم ماتئی سنگ چه اللہ دا اغوی پلاس دا روس اور میگ مات کرے نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکہ نن با اللہ دا امریکی غرور ماتئی او شورو پہ شوے دا کخیر ہو کمونگ اخپیدہ راٹنگولے زمونگ پا پاکستان کے لوہ کعبہ چدا دا پاکستان حکمران طبقے کعبہ چدا غا امریکہ دا التلاشی ورطا سجدہ ہولا گئی اور ورطا ہوئی چے سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملاوټه بوجو دا مزه کوا بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شه دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیس مکه ته چا وانه غستا تا آزاد شوی بنگال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس تکه لګیا ده هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته څه مو وایي کشمیر با انشاءاللہ د اسلام دی پوکیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلوې ورځې ته وګورئ والله کزم دشمنه ما دشمنم والله کوي تباہ کے گئی غرقے گئی خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي د عمل په سرکونو لویولو نه راټینګيږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکيږي نن هر ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپے سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سره به چرته پکې لاندې نه کینی پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکی لاندې نشم کې ناسته ستا بنگلا فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گارد فری د شاهانو ارس فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول ورځ کې سړی ګرځي دا فارم والی دا څه درکا excise and taxation هغه ورځ یو راغی excise and taxation موزه د ګډې زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا نہ انکم ٹیکس منم
نه پراپرټي الله دې نواز شریف په لشیدارو لړمانو خوړې او سم بیا گنجې راوګت کړي دي نا گنجې بیا راوګت دي راتلو سرا چپړاسیان کلرکان دای د نوکرونو وسته ول په خزانه بوج دي نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وای چې کور دې د میردین جمعات شاه یو 22 ګریډ سړی او باسا 2000 غریبان روټای پکې کیږي کنه کی نو معتبر له خو ګریډونه اوچته 15 نه 16 ګریډ 16 نه 17 ګریډ 17 نه 18 ګریډ 18 نه 19 ګریډ 19 نه 20 ګریډ 20 نه 21 21 نه 22 چې شنو بس په دوه خاطر ٹھیک شو غریب سره د کورونو سروے وکړه چې 100 فټه کور دی فوټوارای په حساب باندې په باندې ټیکس لګي نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډای رواني کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډه لارې کې واچوي بوي ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډي روان کړو زنانه نشي تیرې ده دغه زنانه پتا شو ډېر وجاړه امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه پتا شو ډېر فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده 1500 روپۍ جرم مرګ د 100 روپو ګاډي او سبزی نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن لا جرم دا انتها ده د ظلم کنه واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهاره تیر کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه به الله جهنم ته ني ټول علاقه کله چا په حکومت د مشرف په حکومت کې په پاکستان کې یو غریب اوګه ودشو د حضرت عمر کار باور سره کیږي قسم او خورو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پختنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشتا د غریب پختنه نشتا دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ دلته دکان تراشي ماما کاغذونه نشتا په سړک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي دمره ماشومان د دې تپوس والله چا نه کوي مونږ په پاکستان واوري داسې حکومت غواړو لکه ابو بکر صدیق نن ته بیعت شو بیا بل خبر را نه یریږي 60% به الیکشن خزید کوي 60% 80% بدر سره خزه په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزله ګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا خور دا پلانې ده 60% دا بدر سره خزي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعلق الیکشن شوق ولې نه کوي علي مفتی صاحب پارام کېنا بداغو کې بزه څه کوم پیسې ملای کې
هلته به راته دا دی خوځوي، هلته به زه تقریر کوم، بس رانار څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود. ما ته بس په ارام کښېنه، توبه م ده، تاله به بیا نه ویم، دغو سره به زه څه کوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. زما دې په دې کلمه قسمي او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کی، که زما به د ادنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي، نو زه به په څلور مذهبه مسلمان نه. زه اوس بادشاہ یم، اوس بادشاہ یم، هغه بادشاہي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی. رحمان بابا وایي وای ته چې هر غړی غم د سیمه او زر خورې، ته چې هر غړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هر غړی وینم چې خپل سر خورې. او بیړه د غر کا شد اقتدار په خوان ګرځي، سر خورې لګیا ہے. غم د سیمه او زر خورې، زه دې هر غړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت بدی او خند سینې وزي. په دې ټکی پوه شوي؟ ته چې هر غړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هر غړی وینم چې خپل سر خورې. که چاته د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړي. تو نالت دې هم په داسې منصف اشار چې د حق ته باطل ورته گزر کړي. بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دې که باور کړي. که په قدر په قیمت برلې اسمانې، خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې. میں ویلیو که نه ویلیو؟ میں خو چیرې کوي. میں د چیلې بچې هم کتلې دي، کتلې هم ده که نزبانی مرګ شي. میں کپ قدر په قیمت برلې اسمانې، خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې. بیچاره عاجز ور بشي تور تملا، کرستم غوندې د دهر پهلوانې. کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزه، سو بسور په اس د عمر تیز روانې. د اجل پنقارو بد تاراج کا، کد درستی دنیا راج کوي سلطان یې. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کا، چی خلیوی پسنا در رب گویانے. داد خام اندیخنا دا کم دلیلا، چی ازغی کری پتما در ریحانی. قافلی چی د یمین شمال بیلیگی، اے حافظت بملدکم کاروانی. قیامت کے بعد دو ڈلی جوڑی یو خی طرف تا یو گس طرف تا. خی طرف تا با د جنتیانو ڈلی او گس طرف تا د جہنمیانو ڈلی بی. نافذ الپوری وئی چی قافلی چی د یمین شمال بیلیگی، اے حافظت بملدکم کاروانی. چی اجتناب د غیرو چارو نا پجوندو نکڑی، سفر دی گران دے د خطر پلار بپندو نکڑی. پجوند کے داران توب نہ دے توبہ کری نہیں، پجوند دے جدا ارڑے گڑے سنبھال کری نہیں.
د مرګ نه رستو والله چې وکړي دا نه کېږي. لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه د ښځو د وجې نازلېږي. تباه کېږي لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والی. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ویل ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ نه دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې، او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم. دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی، او دا ښځه یې راته ولاړی. دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي، په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي. سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نکړي. حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز کا مدام، لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نکړي. تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نکړې. حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه، په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نکړې. څه به کوئ؟ انجام به م څه وي؟ زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هیڅ قیمت داغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه وي. دا ټیک ده؟ کم ملک کې چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبئي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته وړي، هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی. نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناستو، نو یو خان راغی نه داسې وی خان را مو کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی؟ دا عادت به مونږ نه کله وځي، دا شی به مونږ نه کله وځي. بس اخري خبرې واورئ. نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي، اوس نه ورته زمونږ سلام، ښځو ته هم سلام دی او هغه سړو ته هم سلام، ټول ورته سلام. په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو، 14 اگست مبارک ہے، بمبار ہو 14 اگست
د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د دمتوب شپه ده. بیګانه به چې کوم دمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او داغه صبر ډیر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځي. د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای، د هر بغاوت. نو عزیزانو مونږ دنیا ته نه یو راغلي، دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي. خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شي. خزه کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځان کنټرول کوي، کینی تباہ کیږي، غرق بشي، مال هیڅ پلاس نه راځي. والحمدلله چې دخله د حق وینا توفیق خدای را کړی دی. دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای د پاره مې کړی نو هغه د اجر غواړم، او که دنیا د پاره مې کړی هغه د جهنم غواړم، او که خدای نه مې کړی نو دا غي نه اجر غواړم. عزیزانو تباہ کېږي. په دې پیښور کې زه وړو کې لوی شوم، ما پکې لوی خلق لیدلی. ما پکې مفتی عبدالرحیم په پلځای لیدلو، ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلو. اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم، په ځای کې ناستم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعمت بدل راکو چې ان شاء الله په ټول پیښور کې ثانی نشته. او یو دته مې د زړه نه دعا وزي چې د حق وینا د پاره الله دې دل سره د بچو اوږد عمر ورکي. کدا انتظامات راته د نه کوله دا دومره حق به مونږ چرته ویلې شو یا مونږ چرته د خپل بندوبست کولې شو. تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کېږي، مونږ دا سټیج او لوډ سپیکر خیر ولا غواړو. بیګا مې دنه پښتنه کوله ول 5000 روپۍ په دې خرچه راځي. نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص ورکوي. خدای مرکب په خبره پويږي کنه. دا ځان نمبر جوړه. زما علاقه کې یو سړی دی، دا غرانه بیګا چا تاسو کو ول دا څنګه سړی دی؟ مال 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جہاں کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. ملدا د سپیلا قاعده 12 کاله چې په نچا کې کېدم چې راوي بس کګي. دا باز سړی کې خیال نه کړه د سپیلا کوي. نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته، په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته، د دې سوی ګیس علاج وساته، او دا ټیکسونو د دې علاج وساته، معتبر نه غسته نشي او غریب پسې دې ډلې ډلې کوشش کړي په بازارونو کې ګرځي. دا درته په همدردۍ وایم کني تب هم لاړ شي کم طرف ته چې جناح صاحب لاړو، صدر ایوب لاړو، یحیی خان لاړو، بوټو صاحب لاړو، ضیاء الحق امیر المومنین لاړو. اوس زه ټوپونه وای لګیا دي کوم نون مسلم لیگ کې جوړ کو کڅ شه ضیاء الحق شهید مسلم لیگ دې کې خوشاله لکه
شهیدان بشي. خدای تباہ و برباد، اے د خدای په عظیم قهر گرفتار. جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړي دي، جماعت سي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپلواندې پېماليږي، خزه او نر بیګاله د قرآن قوانین به خپلواندې پېماليږي. کپه دې ځکه چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه، پولیس به نشي کنه، او په دې ځای کې چې خزه ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه، پولیس یې نشي حفاظت کې چې مې زنانه دې چې لاس دې پیونه دا خراوت هم دی له کنه لا خراوت دې له دا خپل خاوند چې چړ دې حفاظت کوي. او زه چې په مزدورۍ می چا سره نه چا ګنده په سایکل تړي، هله قانون لاس کې راغتو کسٹم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځ ته وګورئ، تباہ بشي، بیړه بم غرق شي. زما په خدای قسم دی چې د قبر نه بم د اور لمبې روزي. بانک شو دا مولیان هم دې ته وزګار دي کنه، هم د دې الله اکبر. ایو مولا ما ته وی مالک راستا مقتدیان خطول رامیان غوندي ته څه چل کې ول نزال علی مسک ز څه چل کوم په مصلا زداس چل کوم زداوم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله، بتاسو دې د خدای غضب وی رسول زامنو دا دې چې ناس دی او دې بل یو کابل مولا مدرسې دروانو ماته چې مولانا سے مانا څه خبره مال پارام کې نه وخت دې مدرسې ته زما ول خبره خوره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډي وې ملتا غوړه د اجرا جنازه کړې ول نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو په یو کنه ځان نه دی ویل هند جوړ کړې دي ما ته وې مال خوایا سره ول چودري دم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته غشته دی بوو چرانه د بخنه بوینو نه ګوري بوی تاسو تنن مولا سپک مدرسو په راغت مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه مدارس دینیه بوي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبه حفاظت د ابراهه د فوج په بابیلو کړو اتیان او فوج پیراوستو چورانه کوي دا کعبه اے څوک نو د کعبه پختنه والا. قرآن سوئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل. تو مخوکا کی کار پاتی بے چراو غردولو اٹم بمو پاس نه به ورکه سوره ولاندې نه به تی دومره وشلولو په ابراهه چې کم کانه رو مارغه راوړو ابراهیم دې کې چې دا کار وکړو منډه چې یمن تور رسیدو بادشاہ ته چې بادشاہ خدا چلو مارغان رالو ټول فوج او اتیانې تبا کړ ول کینه مړه مارغان څنګه تا د پسې مارغه تل داسې پروشندان کې ناس ولې دا دی والله چې مارغه ته وکړه هغه ټوپ کو په ابراهیم کانه روغردول لاندې دا سنبای والا دومره سورای کا ورو ته د مدرسو غم وړه د دې حفاظت به خدای کوي. د پوښتنه د ماتم پټکه خو دې تړلې ده تو ماتم نه خوشحالي ده
دا مدرسې بموي، دا طالبان بموي، دا دین بموي، دا قرآن بموي، دا نور به څوک. ټیک شو، کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود، هغه خدای به لمبر په لمبر مایم راته وخی. ته پوه شوې؟ پاکستان زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، مونږ په فخر کوو، لیکن دعا بدا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې، د پاکستان حکمران د علی غوندې راکې، د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه، کنه امام حسین حکومت غوښتو، قرآن غوښتو، دغه سي قرآن د پاره با تاسو مرسه قربانه وای او مونږ به قربانه وو. اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوے بسروے قد خرامان سکړما. چې اسلام پکې نه پاکستان مونږه سکو، وای لکه پاکستان سکو چې اسلام پکې نه، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوے بسروے قد خرامان سکړما. چې علاج میں د مرض کولې نشي، چې علاج میں د مرض کولې نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبابت خالی منګول درمو، کبات شاهد اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لاو کم لوی خدایا، ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما. اخیری خبر او قیامت کې با د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي، او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی ووري، نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي، دا یو الله به حاکمی आवाज به وشي چې لمن الملك اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ ټول بادشاہان به سرنګون ولاړي. आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ غياو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ او کی ریټ عدالت عالیه کې به ریټ کی سبا وای وقال الرسول پتاسو بداوو کی پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما سمرا قوم چې ولار ده خدای دې بستا په قرآن پوری ټوکی کولې، دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای رسول الله کوي. نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي اگر رټ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جان د قرآن تجون نو وقف کولو باندې با په قیامت کې رټ پتا سکی. واخر دعوانا ان الحمد لله. یا الله یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول.
یا اللہ په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدایا تدا جوړ کړه ملک پروردگار په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلاری دي یا الله ټول ته هدایت دنه کوي. خدایا زمونږ خزو ته هدایت دنه کوي. زمونږ لونو ته هدایت دنه کوي. زمونږ بچو ته هدایت دنه کوي. یا الله دا در خپل ملک پروردگار په دین آباد کې. او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکي او که هدایت نه ورمېږي مات کی. الله دې تاسو څومره چې د جلسې تراغلی یې خدای دې تاسو ټول شرعي مقاصد پورا کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کی چې هغه په راضي کیږي او زمونږ آخرت په خوشي. الله دې علماء ته د دین د خدمت کولو دین زیات توفیق ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات